وای د تره بچیو نو خدای دې په لاس راکړه چې موټ موټ دې کړم ټوټه ټوټه دې کړم زه پوهېږم دا ټول شیطانت رسالت ستا دی ښه پوه شوې نریا ولاکه دې پرېږدم ولاکه ولې د په تندي کې 12 بجې اچولې دي تربوره څه خبره ده دا تا څه کړي دي د اوبه دې ولې اړولي دي ای درته وایم ما ته به دا برګې برګې سترګې نه راغړې هر چا چې کړي هماغې پسې ګرځه ما ته یې چې وکتلې دغه سترګې درنه به خورم ای زه تا پیژنم دا ټول رذالت او منافقت ستا دي ښه درته خوله سمه خو زه دا خوله وهم که نه ولې نه پوهېږې یاره ته په منوانا دا چین خبره ده مریا څه خبره ده پرېږده پسې ما پرېږده تاریسه ته ما ورته پرېږده څه خبره ده پرېږده چې ما باندې وچ په وچ هسې دا په ما باندې نه پرېږده مه کوه څه خبره ده ایده د لاسه یو ورځ زما په قراره نه ښه نه دې پرېږدم خیر دی غلی شه پرېږده که نه نه دې پرېږدم چا سره اوښتی پلوانه بیا مې درنه پوله ووهله وینو نری ناست هم زمری چې رانه شي غواړي نه د زه یم سم بلډوزر د بلډوزر چې چخریت مې نه کړي او که نه همده سره پکار دي تربور دا ولې دا نریا زه پوهېږم چې دا ټول ستا کار دی ښه که ته رانه نن خلاص شوې نو نه مې درنه ورځ ده نه شپه ده نه درنه ګډه په امان ده نه چرګه په امان ده نه ځناور په امان دي نه پټی نه پوله صبر وکړه چې زه دغه یو ځل هغه کم که نه بیا به زه در سره وګورم پوه شي نریا نن دې هډوکي پاډوکي ماتوم درغلم در پسې نریا وای ما څه کې پلوانه دا څه کې ولاکه دې پرېږدم ښه څه بد مې درته رسولې چې نه مې درنه پوله خطا ده نه پټې فصل راته ته خرابې اوبه ورخ رانه ته اړې څاروي رانه ته مرداره کوز که که نه که تا رانه په دې ځمکه باندې څکه وکړله که نه زه به هم نری نه یم ته ګوره چې اوس در سره څه کومه پوه شه هډوکې ته خو مې کوز که چې درته معلومه شي خوله یې ولګوله وای خوله یې ولګوله خو دې پرېښود دا سال مو راخیستی دی ملک صاحب دا وګوره که نه نه دا
ملک صاحب هوا ته پورته کړې ما راته وایي چې په دې ځمکه دې غورځوم زما هډوکې ماتوي چې دا زما جایداد او زما د پوله پټۍ درته پاتې شي دروغ وایي ملک صاحب دروغ وایي د ده د لاسه زما زړه شکین دی په زړه مې پلی ولاړې دي وایم چې نه نه پلی ماتوم والکه نریا دا څه غوبل هم راخیستی دی هره ورځ ستاسو په خپلو کې لانجې وي بیخي په دې کلي کې څوک خوب نشي کولی دا سر یې شخند دی ملک صاحب چې د لاسه زما په زړه پلی ولاړې دی ته وایې چې مې که وایم چې دروغ یې په دې ځمکې ور ومنډم والکه پهلوانه ګوره ګزاره وکوئ راځئ چې دا فیصله هلته وکړو حجره کې زه ملکه پوه که که نه پوه که که نه دې پهلوان نه دی دې نه به درته د بوسو خوسکۍ جوړ کړم او په دې باران کې مې درته په دې لښتي کې منډلی والکه وګوره که نه نریا ګزاره وکوئ ځئ چې ځو نن درته زه فیصله کوم راځئ چې ځو که دونه تکړی خولۍ رانه واخله راځه درېږه ته ښه اوس وایه په څه خبرم جنجالو اول خو دا خولۍ ورکړه نریا ملک صاحب ګوره دا نه دی دا ما سره هر وخت ظلم کوي را روان یې ما هره ورځ درپه دروبه په ما یې وس بردې وهمي دروغ وایي ملک صاحب بیخي دروغ وایي د ده د لاسه خو زما په زړه پلی ولاړې دي ورانې هم دی کوي او ملامت هم ځي څه وکړم ورسره ملک صاحب څه وکړم ورسره ملک صاحب قربان دي شمه ګوره ښه دا نن ته یې دلته کنې دا روزانه ما اخترونه کوي د زمري غوندې دی خورمه دي ته باندې راوځه چې زه د پرختیا خورم او که نه ګوره ودرېده ما اخترونه کوي اوس دا راته ووایي چې زه ملامت یم او که دا ملک صاحب دا هسې لګیا دی ما سره ثبوت شته ثبوت زموږ په پټي کې هغه تیږه دي لیدلي هغه تقسیم دی هغه د پوله ده خو ده نه ده همدا پوله والي تیږه چېرته پاتې او پوله یې چېرته را رسولې ګوره نریا ټول فساد په تا کې دی هسې ځان غلی کې ګوره د ده پوله بېرته جوړه که که نه محکمې ته به خبره لاړه شي او غټ جنجال به دې جوړ شي ملک صاحب زه وایم که نه پسې خبره محکمې ته نه پاتېږي انشاءالله بس چې تا وویلې دلته پوله چې دی هماغې ځای ته رسوم نري که شعر خو نن ډېرې یوازې پوله ځای ته وړل نه دي که بیا دې ورانې وکړ بیا دې محکمې ته کش کوم صحیح شو ملک صاحب بالکل سمه ده پهلوانه صحیح شو نرې بس ملک صاحب سمه ده چې ته وایې سمه ده نو ملک صاحب څو شفتالان واخلم واخله شلتالان هم واخله